بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. الله رب العزت په دې صورت کې د انسان بیماری بیانې او بیا داغي علاج. تاوانی بیماری دا او علاج الا الذين امنوا. امام شافعی رحمه الله نه نقل او اکثریت قاطی د تفاسیر ټولم دا د امام شافعی قول نقل کړی دی. هغه وایي کدا انسانان په دې صورت کې سوچو کی په صحیح انداز باندې په غور باندې سوچ پکې وکي نو د دې او بیا نور ته ضرورت نه پاتې کېم. دا صورت ته د لپاره کافی دی. عصر لفظ راځي، د عصر نه مراد یا ټوله زمانہ ده او یا مازیګر وخت. انسان استا په دې تاوان باندې دا ټوله زمانہ گواه ده. انسان استا په دې تاوان باندې دا د مازیګر ټیم ته گواه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله باندې چې ډېر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو والعصر ان الانسان لفی خسر. الله فرمایي زما د قسم په زمانہ باندې چې انسان په تاوان کې اندازې ولګوي د پیدایش نه راونی سره تر مرګ پورې. د دنیا جون څومره دی او د آخرت جون څومره دی او زمون د دنیا د جون لپاره محنت څومره دی او د آخرت د جون لپاره محنت څومره دی. ګوري وجود هغه شی ست ملاویږي چې هغه اجزا زیات وي، چې اجزا یې کم وي هغه ته وجود نه ملاویږي. دا زنانه وړاږي هغه کې مالګه هم وي، سوډا هم وي، اوبه پکې هم وي، وړه پکې هم وي. دا چې واغ یو کیدی رښتیا وایا دا زنانه ورته وړه وای که سوډا ورته وای که مالګه ورته وای که اوبه ورته وای شی ورته وای وړه. ولی ذکر د دې نور اجزاء کمې دي، هغه اجزاء کم دي، اکثریت پکې د وړو دي. نو وجود ماغه شي ته ملاو شي چې چا اکثریت دي. من باید د خپل جون باندې سوچ وکړو. زما جون څومره دی، زما په دې جون کې ما نیک اعمال څومره وکړو او دارنګي غلط بد اعمال مې څومره کړلي. نو وجود باغه شي ته ملاوي چې داغي اکثریت وي. من همیشه د پاره په دې مصیبت کې اخته یو چې من اقلیت باندې خبره بنا کړل. د دین په باره کې من په اقلیت خبره بنا کړل او د دنیا په کارونو کې په اکثریت بنا کړل. نو الله فرمایي زما دې په زمانہ قسم وي ان الانسان لفی خسر، چې یقینا انسان خامخا په تاوان کې، خامخا په تاوان کې. دیم والعصر، وخت مازیګر باندې زما قسم وي چې خامخا انسان په تاوان کې دی. اوس دا زمانہ او دا د مازیګر وخت دې کې څه فائدہ ده، څه حکمت ته چې دا دواړه د عصر د دوه معنی باندې خلکو تقسیم کړو. کټوله زمانہ شي په ټوله زمانہ کې ګوري مخکینی انبیا تیر شوي دي، په مخکینو انبیاو باندې حالات راغلي دي، مخکینو امتونو باندې عذابونه راغلي دي، مخکینو امتونه هلاک کړي دي الله. نو انسان سوچ وکا د هغه انبیاو محنت تم سوچ وکا او هغه خلکو تم سوچ وکا چې د انبیاو خبره منلې ده او هغه خلکو تم سوچ وکا چې د انبیاو خبره رد کړې ده. چې چا د انبیاو خبره منلې و هغه الله دنیا کې کامیاب کړ، آخرت کې کامیاب کړ. چې چا د انبیاو خبره نه منلې هغه الله دنیا کې ناکام کړ او دارنګي په آخرت کې. نو دا تاریخ ستا مخ ته پروت دی. اے انسانا د دې تاریخ نه فائدہ واخله، دې تاریخ نه فائدہ واخله. او که وخت مازیګر شي نو وخت مازیګر د تاجرانو د مزدورانو د ګټې او د تاوان وخت دی. تاجر ته مزدور ته مزدوري څه وخت ملاويږي؟ مازیګر کار کړي دروازې مازیګر هغه آقا او مالک ورته تصور کوي مزدوري ور کوي. نو دا وخت د مزدوري د حاصلولو او د ګټې او د تاوان د چا د مزدورانو او تاجرانو. انسان دا وخت خاصمت روا په دې وجبان رسول پاک علیه السلام فرمایي یو سړی نه د مونږ د مازیګر پاتې شي
کأنما وتر ماله و اهله دا دسی مثال لري دا دومره قیمتي ټیم دی لکه د اهلم تبا شو او د مالم تبا شو. نو دا یو مبارک او دارنګي یو بهترین ټیم دی. تا نه په غفلت کې لاړو، تا د الله رب العزت درزاوالي څخه کوشش ونه کړ، نو دا مازیګر ستا په دی تاوان باندې گواه دی. والعصر زما د قسمی په زمانه باندې، زما د قسمی په وخت مازیګر باندې، ان الانسان لفی خسر، چې یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، د دې تاوان نه د بچ کېدو صورت بسې ایمان راوړه، اعمال صالحه وکړه، خلق ته توصیه په صبر باندې وکړه او خلق ته توصیه په حق باندې وکړه، نو د دې تاوان نه بچي. الا الذين امنوا، مگر کسان چې ایمان راوړل عمل نه کړی نیک، وتواصوا بالحق، او وصیت کوي یو بل ته په حق باندې. ګورې وتواصوا بالحق مخکې کړ او وتواصوا بالصبر دای رسته کړ. داغه وجه دا چې د حق په بیانولو کې یقینا مشکلات شته. حق ډېر تریخ دی، به اندازه تریخ دی. نه مشر برداشت کولای شي، نه کشر، نه ځوان برداشت کولای شي، نه بوډا برداشت کولای شي، نه مولا برداشت کولای شي، نه امي برداشت کولای شي. چې نشي برداشت کولای یو شی چې د برداشت نه وځي، خلک مخالفت کوي. چې مخالفت کوي نو څوک چې د دې داویدار د خپل باندې بوج راضي کنه، نو اوس داغه مقابله به په څه باندې کوي؟ په صبر باندې. دی وجنه صبر ورپسې رسته کو. وتواصوا بالحق، وصیت کوي یو بل ته په حق باندې، او د حق په بیانولو کې کم تکلیف راځي، څوک پر پسې کنزل کوي، څوک پر پسې سترګکونه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، دی به د سم کار اخلي د صبر نه. وتواصوا بالصبر، او وصیت کوي یو بل ته په صبر باندې.